حجر اسود په دې ګډ باندې لګېدل دي ته مخامخ هغه طرف ته لیټم پکې تک شین لګېدل دي بلوي پکې په دې مخامخ برجو باندې استنو باندې ورته ته چې حجر اسود ته مخامخ راغی دوباره اول چکر طواف دی پوره کو نو دوباره حجر اسود ته راغی دلته اوس حجر اسود ته مخامخ به بیا ودرېږي په یوډمبي چکر طواف کې چې د حجر اسود ته ورسېدي مخامخ به ودرېږي نو بیا به استلام کې لاس به پورته کې خو غوګونو تبانو چته ښا بس د سینې سره برابر بونی سیدا سي او د مخ کې به د لاسونو دواړه بوزي استلام به حجر اسود طرف ته به د لاسونو دواړه نیغ برابر داسې بوزي او مکه سی به چې بسم الله الله اکبر ولله الحمد دغه به وې نو مطلب دا دی چې د سینې برابر به د لاسونو نیولي حجر اسود ته مخامخ بیا به لاسونو راغون کی د لاسونو د ګوتې خپل کا سلور واړه او په دسترګو باندې راکاګه داسې دینه بعد به طبيعت روان شي دویم چکر به شروع کی نو چې کړه دویم چکر کې طبيعه حجر اسود تراغ نو بیا به استلام وکي نو یو خطا اول استلام کړو د غوګونو برابر لاس نیول او او چکر دي نو په هر چکر کې یو استلام دي نو دا ټوټل اته استلام شو نه هم استلام پاتې دي حجر اسود ته مخامخ چې دا کم کیږي عادت بیا خیمه اته استلام داو کو لکه و دي چکرو کیو او یو دي پړمبه چې څنګه ورغي او دي کو ورته او بیا او چکرو کې هر چکر کې یو استلام شو نو دا اته استلام شو تا او چکر طواف د بیت الله شریف وکړو نو دینه بعد به تو سراشي مقام ابراهیم ته وراشي په دغه وخت ته دا آیات کریمه ویل شنو بهتره خبره ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى دا به تو وای د آیات دا غینه بعد که د مقام ابراهیم سره خوا کې ودرېږي مخامخ ورته ودرېږي رست ورته ودرېږي هغه سر کې ودرېږي دلته 2 رکعات واجب الطواف منځبت کې کدی ته مخامخ ودرېږي ډیره بهتره ده چې ستا او د بیت الله شریف په درمیان کې مقام ابراهیم راشد داسې ذکر ودرېږي دا بهتره ده کني ته په ټول بیت الله شریف کې چې کم ځکه نفل تو درېږي نو درې دې شي نفل پکې کولې شي دا غینه بعد چې کله تا مقام ابراهیم سره نفل کول په دې اول رکعات کې د قل هو د الحمد نه بعد تب قل یا ایها الکافرون سورته وي په دویم رکعات کې د ولد ضالین الحمد شریف نه بعد ولد ضالین نه بعد بقول هو الله احد سورته وي دینه بعد چې سلام دی وګرځول نو دعا وغواړه خو دعا وکړه د دعا نه بعد چې کله فارغ شونه ته برا پاسه ملتزم شریف ته براشي ملتزم څه ته وي د بیت الله شریف دروازې سره خوا کې حجر اسود او د دروازې په درمیان کې د لګ حصہ ده دې ته ملتزم شریف ویل شي دې ملتزم شریف ته بتراشي نو دلته بته د خپل سینم دی بیت الله شریف دیوال سره لګي د لاسونو به داسې اوچت کې نیغ بوچت کې بیت الله د پاسه به کېږي او د خپل مخبم بیت الله شریف سره لګي ستا مخ او سینه دواړه به د بیت الله د دیوال سره لګېدلی په دغه وخت به ته جاړې دعاګانې بغواړي خو دلته احتیاط دا وکړي چې ته احرام کیې نو ته بیت الله شریف باندې لاسونه میګ د مخ او سینه په میګ ده تا نه مخ چې کوم کسان ولاړي بیت الله باندې مخ او سینه او لاسونه خته داغي په ملا باندې لاسونه کیده او دعا غواړه ته په بیت الله زکه لاس میګ د چې په دلته اثر لګولي او کستا په لاس اولګي د نو تا باندې دم لازميږي نو تب امر بیت الله شریف ته لاس نوړي چې کله طواف دیو کو عمره دیو کا سر دیو خړلو جامې دیو بدل احرام د لری کو جامې دی واچولي بیا بیت الله شریف ته راځنه په مقام ابراهیم باندې لاس خوده شي بیت الله شریف باندې مقدام او بیا حجر اسود هم خو بیا په کیسه ګناه نشته دی خو چې په خپل جامو کې ال تاغي پاغي اثر لګولي ته چې ورته لاس وړي نو پتا باندې بیا دم لازميږي ګډ در باندې لازميږي بیا په ګډ خیرات کې لاله وي ندی ملتزم سره به تراش دلته دعاګانې وغواړي د چا په ملا لاسونه کې د ودرې کو جړاګانې کوه د دین فارغ شوي دعا دلته وخت نو بیا روان شي ابي زمزم او بوله حرم شریف کې زی په زی کولري پرتی وي یا د صفا مروه طرف ته مخامخ گیټ دی بیت الله شریف دی گیټ ته مخامخ دغه تلاره د صفا مروه ته بورډ لګیدل دي دغه تورشه ابي زمزم کولري پرتی وي دینه ابي زمزم د ولاړې په حالت کې اوسکا ابي زمزم چې کله ته د ولاړې په حالت کې اسکی دومره اوس چې موډ شي چې کله خم موډ شي نو دا غینه بعد په مړه خېټه باندې بیا یو ګلاس وسکا یو ګلاس بیا مسکا بیت الله شریف طرف ته ګوره او دا دعا بوي دا دعا اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء یا الله ترجمه دا د پښتو کې ویل شي یا الله زلتانا داس علم غواړم چې هغه نفع ورکون کې وي نافع وي مفید وي یا الله فراخ رزق دنه غواړم
یا الله د نیک عمل توفیق د نغواړم یا الله د هر قسم بیماری نه شفا غواړم دا بوي دا د وکړل دعا او بزمزم د اوس کم نبي ابو واپس مقام ابراهيم تراشي دا دغه ته حجر اسود ته راشي حجر اسود ته مخامخ بیا ودرېږي د دې دعا نه بعد به حجر اسود تراشي مخامخ ورته ودرېږي